والعصر زمانہ دا غوړو دا څومره زمانہ چې دو په دغه زمانہ کې وخت په وخت تاریخونه او کلندر دا چلیدلی دي رومي کلندر چلیدلی دی عیسوی کلندر هغه هم چلیږي هندی کلندر هغه هم چلیږي او یو د مونږ توسو اسلامی هجری کلندر دا هم چلیږي عیسوی کلندر یا خدا دې عیسی علیه السلام د پیدایش نه شروع شوی دی او یا دا دې عیسی علیه السلام د اسمان ته د پورته کېدلو نه وروسته شروع شوی دی او هر چې د مونږ توسو اسلامی کلندر د هجری کوم تاریخ چې دی دا د نبی علیه السلام د هجرت نه شروع شوی دی علی رضی الله تعالی عنہ په مشورې سره او د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې شروع شوی دی دا کوم عیسوی کلندر چې دی دا چلیږي د لمر په حساب سره 365 یا 366 ورځې وي پدا کې زیات میاشتې پدا کې د 31 وي هدا شونته پدا کې د 28 او د 29 میاشت هم کله کله کې دلی شي خوښ کړه دویمه میاشت دویم دی د مونږ اسلامی هجری کلندر په هغه کې تقریبا 354 یا 355 دغه شونته ورځې ردرمي او دا دوړه کوم تاریخونه چې دي الله رب العزت فرمایي الشمس والقمر بحسبان المیر اوس پګمه دا په خپل حساب سره په خپل ترتیب سره روان دي او چلیږي نو دا کوم عیسوی کلندر چې د انګریزي تاریخ او بل اسلامی تاریخ دغه دوړو په درمیان کې تقریبا لاس یا یو لس ورځې فرق ردرمي نو کوم چې دا اسلامی عبادت دي هغه د سپګمه کوم ترتیب چې د هجری اسلامی کلندر دی دغه سره تعلق سدي او دا کوم چې عیسوی کلندر دی دا په خپل زوی باندې ولوړوي سړی همیشه لپاره په 12 او په اوله میاشت کې وي او ګرمي همیشه لپاره په جون جولای کې وي او د اسلامی عبادت چونکه د هجری کلندر سره تعلق سدي نو دارجه کله ګرمي لوړ شي کله یخنۍ لرو شي نو دغه سره دا کوم لکه مای زتاویر سره ردرمي د سپګمې کوم تاریخ چې د دغه وجنه د اسلامي عبادت کله ګرمه لدرمي کله یخنه لدرمي دا بدليږي خو په دا کې دا یو چې کوم دی عیسوی وی ته وی انګريزان دغه استعمال ډیر کوي د بل اسلامي کلندر د مسلمانان به دغه کلندر استعمالوي دا تاریخ به یو څه دي تر دا پر علماء کرام دا هم ذکر کوي چې هجری کوم اسلامي تاریخ چې دی دا یو څه یو ډول فرض کفایه دي یعنی که په وای علاقہ کې په محله کې دا سم یو کاس نیوي چې هغه د سره د اسلامي تاریخ پاتې نه لګي د غونډې علاقې ولا خلک په دا باندې ګنام ګور دي دا اسلامي تاریخ چې کوم دی شروع کیږي د محرم الحرام نه او ختميږي په ذل حجه باندې او هر چې د انګریزي کوم تاریخ کلندر دی دا د جنوري نه شروع کیږي او په دسمبر باندې دا ختميږي نو دا انګریزي تاریخ د دسمبر باندې چې کله په ختمېدو شي دغه خوشحالي په دغه ټیم کې دا عیسایون او هغه خلک چې هغه په دغه کلندر باندې خپل عمل کوي انګریز سره تعلق سدي هغه په دا باندې وا خوشحالي منوي خو ستور بیا دغه د پره شپه هغه منتخب شوی وي 12 بجې په دغه ټیم دغه تاریخ بدلیږي انګریزي کوم تاریخ چې دی شمسي کوم تاریخ چې دی هغه شپې په 12 بجې باندې بدلیږي حکم چې اسلامي تاریخ دی د المخوم سره بدلیږي نو بیا په دغه ټیم کې دوی ته نایټ هغه شپې پر دوی په هغه په انتظار باندې وي تاریخ بدل شي نو باغی کې بیا دوی ته شربونس کی غانې بجانې وي خوشاله کوي د نریناو د زناناو ګاډ وړ محفلونه مجلسونه هغه لګولي وي نیو هاپیر دا یو بل ته مبارکباد ورکوي نو دا عزتمندو هغه د انګريزانو تور طریقه او دا د انګريزانو خوشالي منو اول د کوم دوره نه شروع شوی دي نو دا شروع شوی دي نو نسمه سادهنه مسلمانان به دغه طریقه هغه نه منوي چې دا یو بل مبارکي ورکوي او دا شانته یو بل هغه مسجونه پکې لګي دا د مسلمانانو تور طریقه نه ده د مسلمانانو چې شپه بدليږي ورځ بدليږي دغه پر خپل اذکار دي میاشت نه ولیدل شي دغه پر ځون لا ذکر دی اللهم اهله علينا باليمن والايمان والسلامه والاسلام والتوفيق دغه دعا دو د نوی کول د منوولو د پر یو بل د مبارکباد ورکولو د پر هیڅ قسم ته ثبوت دانشته دي او عزتمندو دا کول چې بدليږي پدا کې عام طور سره خوشحالي منويږي دا خوشحالي خو مون خبره وکړه چې د چا تور طریقه دو دا د يهودو د نصاراو دو دغه نه مونږ توسو لا زون ستل پکور دي مسلمانانو به دغه خوشحالي دا نه منو دا زمانہ الله رب العزت فرمایي ول عصر زمانہ غو مونږ به داسې نه کوو چې مونږ دغه کوم واخر باندې تیر شو کوم کول باندې تیر شو په دا باندې مونږ خوشحال شو نه عزتمندو په دا باندې خفقون پکور دی ځکه چې مشهور خبره ده چې ایک اور اینٹ دیوار حیات سے گر گئی یو بنا خفته د زندګۍ دی د ژوند چې کوم دی اول و د غینا وګرځیدل یو کول چې تیر شه نو په دا کې مونږ توسو لڅ کول پکور دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا
د خپل ځون سره حساب وکړو قبل ان تحاسبوا مخکې دغه نه چې د توسو سره حساب کتاب شروع شي کول په ختمېدو دی کول په تیرېدو دی په کور دی چې موږ توسو خپل ځون ته سوچ وکړو نقشه د ټول کول ځون ته مخې ته کوم چې کوم کول را باندې تیر شو په دا کې مو څه کړی دي لمونځ مې پکې کړی دی کنه تلاوت ذکر اذکار دا مې پکې کړی دی وکنه چې تا د یتیمانو کندو رندو سره خمو پکې کړی دی دا غوي حق مې ادا کړی دی وکنه د ګاونډیانو د خوشالۍ خیال مو ساتلی دی وکنه نور د مسلمانانو په مو باندې کوم حقونه دي هغه مې ادا کړی دی وکنه د مور بلور مو په دا کې خدمت کړی دی وکنه مې کړی دینی کومه ترقی مو پکې وکړه کچې ته و دینی ترقی پکې شوی وي و درجه پکې انسان خطلې وي په دین کې نو په دا باندې خوشالي هغه پکور دو او په دا باندې د الله رب العزت نه د استقامت دعا وختل پکور دي چې یا الله دغه شنته په دینی ترقی باندې مو برقرار وساتي